مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب کرامو ته فرمایل تاسو زما اصحاب یاست، مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي پر ما ایمان راوړي او زه نیم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله، موږ په ټول عمر په تا پسې داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلی یې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله، تا موږ نه وي لیدلي او زموږ د ملاقات لپاره دونه تږي یې چې راپسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل امت سره لري. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې اوبه درکوي او د هغه تر څښلو وروسته بیا هیڅکله نه تږي کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي، دی علیه الصلاة والسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي: یا رب سلم، یا رب سلم. الهی په خیر یې تیر کې، الهی په خیر یې تیر کې. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختی او وی فرمایل: زه تر تاسې د مخه و الله جل جلاله ته ورځم او زه پر تاسې شاهد یم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم چې مقصد یې حوض کوثر و او ما ته د مځکې د خزانو کلي راکړه سوي دي، یعنی زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي. په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسې به تر ما وروسته مشرکان سي، مګر زما بیره پر تاسې دا ده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو. الله جل جلاله دې را باندې ورحمیږي. دغه د سفر په میاشت کې چې اسلامي لشکر د بلقا د پاره تیاری نیسي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا وخته د شپې د خپل آزاد کړه سو مریانو څخه و یو نفر ته چې ابو مویهبه نومېدی حال ورولېږي چې راسه. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل: یا ابا مویهبه، امر کړه سویم چې د بقیع و اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم، نو زما سره ولاړ شه. بقیع د مدینه منوره مقبره او هدیره ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي زه هم ورسره رهیس وم. کوم وخت چې د بقیع و قبرو ته ودرېدو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: السلام علیکم یا اهل المقابر.
په دغه حال کې چې تاسو یاست تاسو لره د راحت او آسانتیاوي داسې فتنې را روانې دي لکه د تاریک شپې حصې چې یوه په بله پسې ده او هغه دوهمه تر د مخنۍ بده او شر ده. ابو موهبه رضی الله تعالی عنہ وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته مخ را واړاوه او راته ویل یا ابا موهبه ما ته اختیار راکړسو چې د مځکې ټوله خزانه راکړسي او ابدي ژوند بیا جنت یا د الله جل جلاله لقاء او جنت. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوو حالاتو په اختیارولو او خوشولو کې اختیار ورکړسو. یو دا چې د ټول مځکې خزانه او ابدي ژوند ورکړسي او بیا جنت یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ټول مځکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندۍ وي او بیا په قیامت کې جنت. دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ورتګ او جنت. په حدیث شریف کې راغلی دی چې هیڅ داسې نبی نشته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه وي ورکړل شوی. نو ابو موهبه رضی الله تعالی عنہ وايي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي د دنیا د خزانو کلی او همیشنی ژوند واخله او بیا هم جنت دی. یعنی یا رسول الله موږ اختیار ک څنګه چې همیشه پاتې کېږي او پر ټوله مځکه بستا او د اسلام حکم وي او د مځکې ټوله خزانه به هم ستا په اختیار کې وي او بیا هم جنت دی. تر دې لو کامیابی چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا بلکې ما د الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت ډک وو. کچیر موږ او تاسو ته داسې اختیار راکړسي ابدي ژوند پر ټوله مځکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت هم زما په واسطه وي او د ټول مځکې خزانه تر دې نو بل لوی خیر چیرې دی مګر دغه ټوله د هغه چا د پاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه د الله جل جلاله په محبت ډک شوی وي. هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقيقي حب او محبت لري هغه وبل هیڅ شته نه ګوري فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سوه وهغه ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي بلکې د الله جل جلاله و ملاقات تلوار سو. نو ځکه وی فرمایل بل لقاء ربي والجنه. دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوش او اختیار کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضي شروع سو چې په هغه کې رحلت وکړي او د مریضي اول شی د سر شدید درد وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه وکور ته مریض ورغلی ځکه د علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کړي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه راغلی په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم او د ډیره درد څخه می ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل سردردی شکایت وکړ او ورته ومي ویل ورأسا یعنی د سر د درد څخه په عذاب یم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بلکې زه یا عائشه ورأسا یعنی یا عائشه زما پر سر ډیر درد دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه ځنی وکړه ویل یا رسول الله آیا ته هم دغه درد حسوي لکه موږ چې حسوو یعنی پر تا هم دغه درد تیریږي او تکلیف درکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ انبیا دون درد حسوو لکه ستاسو څخه دوه نفره یعنی پر انبیا علیهم السلام دوه چند درد تیریږي
نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد ډیر شدید وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضي شروع د هجرت د 11 کال د سفر د میاشتې پر 29 تاریخ د دوشنبه په ورځ و او د مریضي ټوله موده 14 یا 14 ورځې و او په دغه مریضي کې 11 ورځې وخلق تلمنذ ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نور هم په قرار زیاتېده. د سر درد خو او شدیده تبه هم ورسره زیاته شوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او ادب څخه و چې په دغه مریضي کې هم د ازواج مطهرات د نوبت مراعات کاوه. خو هر شپه به د ازواج مطهرات څخه پوښتنه کول چې سبا زه چیرې یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضي شپه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیرې کړي. ازواج مطهرات د صلی الله علیه و آله وسلم په مقصد پوسوي. نو ټول دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستا زړه وي دغه مریضي حالت تیر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میمونه رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته په داسې حال کې ولاړی چې د دوه نفرو پر اوجوې لاسونه تکیه کړی و. یو طرف ته علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او بل طرف ته فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه. فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پرمځکه کشیدلې د ډېر درد او تکلیف څخه یې په نسوای پورته کولای او هغه پرمځکه ورسره کشیدې. څو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وکورته ورغلی او هلته حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د قران مجید څخه معوذتين او هغه دعاوی پر ویلې چې د علیه الصلاۃ والسلام څخه زده کړې وي. امام بخاری او امام مسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم درد او مریضي پیښ و د علیه الصلاۃ والسلام به معوذتين پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تیرول. کم وخت چې د وفات په مریضي مریض شو نو معوذتين به ما پر ویل او د تبرک د پاره به می د علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس د پر بدن تیراوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تب نور هم زیاتېده. د بدن حرارت ډیر پورته شو. هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر لاس کښېښاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د ډیر تودوالي په سبب می لاس نسوای پر پریښولای. دونه شدیده تبه و چې د هیڅ تبه می په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه ولیدلې. د تبه د شدت په سبب کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهوشي راغله او د مریضي په سبب قرار ضعیف کېدی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوشنبه په ورځ چې د ربيع الاول د میاشتې 12 تاریخ وو د دنیا څخه رحلت کړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ چې د ربيع الاول د میاشتې 9 ورځ وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبي حرارت نور هم لوړ شو او د بدن درد ورسره زیات شو او د تبي د شدت بهوشي پر راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بهوشي څخه راپورته شو وی فرمایل د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړي. په دې کې څه حکمت وو چې اوجه او د مختلفو ساحانو څخه په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړسوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو تشت کې کښېناوه او دغه ابومو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جی پس له بل جی او به تویوي. څنګه چې تبه شدیده و
او پر تبجن بدن اوبه ښه نه لګیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نسوای کولای او ویل حسبکم حسبکم کافی دي کافی دي. دغه اوبو په تویولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکه سوه نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یوه ټوکره سره تړلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر کښېنستی، خلق شاوخوا پر راګرځېدلي دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناستې خطبه وویل. پس له حمد او صفت څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې وفرمایل د الله جل جلاله لعنت دی پر يهودو او نصاراو وی چې د خپل انبیاو د قبرو څخه مسجدونه جوړ کړي دي او ویل زما د قبر څخه بت ما جوړوي چې عبادت یې کیږي او بیا یې خپل ځان او قصاص او بدلی ورکولو ته تیار کړي. وی فرمایل زه و تاسو ته د هغه الله حمد وایم چې بیل د څخه بل الله نسته او ستاسو د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. کما ستاسو څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شاده خپل بدله او انتقام دي ځنی واخلي او کما و یو چاته بد ویلی وي د عرض شکنزل می ورته کړی وي دا زما عرض دی خپل بدله دي واخلي. یعنی کما د یو چا حسب او شرف په بد سره یاد کړی وي هغه دی اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل غاړه خلاصوي غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه راکښته سو او د ماپښین منځ ادا کړ. پس لمانځه بیرته منبر ته وختي او کښېنستی. بیا یې هغه د حقوقو د ورکولو خبرې شروع کړې او وی فرمایل کمه د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی خپل حق دي ځنی واخلي. زما د قهر او غضب څخه دي نه بیریږي. یعنی دا فکر دي نه کوي کده د خپل مال طلب وکي زب ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاق څخه نه دي او ستاسو څخه هغه څوک ماته ډیر خوش دي چې خپل حق را څخه واخلي. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما 3 درهمه ستاسو رسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته امر وکي ویل یا فضل 3 درهمه ورکه. هغه هم ورکړه. په ورسته کې بیا دغه سړي څخه پوښتنه وسوه چې څنګه دې دا جرأت وکي چې دغه خبره دی وکړه. دا ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې هغه سړی ماته ډیر خوښ دی چې خپل حق طلب کړي نو ما غوښته چې دغه خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر خوښ وي یا تر ټولو خلقو خوښ وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه خبرې تکرار کړې کله چا حق زما سره وي را څخه وعده اخلي خو څوک نسو ولاړ او چا طلب ونه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نو دې را وبخشي. یعنی کله چا حق را سره ستا او اوس یې طلب نه کوي نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقسم چې زما زړه مطمئن او بیغمه وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نکي را خلاص که څه هم زه څو واره په تاسو کې ودرېږم او دغه خبره وکم. یعنی که څه هم را وبخشي بیا هم زه بیریږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نکي فارغه. سبحان الله. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال وو. د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مدادي چې په کومه طریقه سره به مال لاس راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نه یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د انصار سپارښت در باندې کوم دوی زما لشکر او زما د ساتنې ځای وو. هغه چې پر دوی و هغه ادا کړه او هغه چې د دوی دی هغه پاتې دی. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي
او ګناهکار ته تر ګناه ورتېریږي. نور خلق ډیریږي او انصار لږیږي تر داسې اندازې چې دونه بسي لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسو کې یو څوک د دونه امر خاوند څو چې وچاته نفع یا ضرر ورسولای سوای، نو د انصارو د نیکانو سره شکوي او بد عملو ته دي تر ګناه ورتېریږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الله جل جلاله و یو بنده ته اختیار ورکړي چې د دنیا نعمتونه ابدي ژوند او بیا جنت غواړي او کده الله جل جلاله ملاقات او جنت، مگر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کوي. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ وايي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید او په لوړ आवाज وژړل او ویل یا رسول الله زموږ منځ او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلق یو د بل سره وویل تاسو ودغه شیخ ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکړي چې د الله سره دي او دی جاړي او وایي یا رسول الله زموږ منځ او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه یوازینی سړی وو چې پوسو چې دغه بنده چې اختیار ورکړسو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او د علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی. نو ځکه یې په بے صبری او بے اختیار شدید جړه شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل على رسلك يا ابا بکر. رسل په عربي کې صبر، احتیاط، آرامي او نرمي ته ویل کیږي. خو په عربو کې دغه جمله چې على رسلك په هغه ځای کې استعماليږي چې د یو چا څخه بے صبري او تلوار کیږي، نو به ورته ویل کېده على رسلك. او دغه جمله په فصیح عربي کې ډېر استعماليږي. نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل على رسلك يا ابا بکر، یعنی بے صبری او بے قراری مکوه یا ابا بکر. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشک چې ما سره په ملګرتیا او د مال په مصرفولو کې تر ټولو خلقو هغه امین او صادق سړی ابو بکر وو. کما د ځان د پاره بیل خپل رب خلیل انتخابولای، ما به ابو بکر د ځان خلیل ګرځولی وای. خلیل و هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یو انسان زړه د هغه په حب او محبت تکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل مگر ستاسو د ملګری زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد وو، مگر ستاسو د ملګری زړه د الله جل جلاله په حب او محبت ډک دی. یعنی د الله جل جلاله حب زما زړه را ډک کړی دی، د بل چا د حب ځای پکښ نسته. خو د سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شه او غره امین او صادقه نزدې او وفادار صاحب او ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر چا چې نیکی او احسان را سره کړی دی د هغه بدله ورکړه سوی ده بیل ابو بکر څخه چې د هغه د احسانو بدله می آخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په مسجد کې د هیڅ یو دروازه نه پاتې کیږي چې و نه تړل سي یا بند نه سي بیل دروازې څخه د ابو بکر ورونو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي جوړ کړي د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتي کورونه جوړ کړل چې د کورو عمومي دروازې یې پر بل طرف وي،
مګر د کور د شاده طرفه به یو کوچنی دروازه و مسجد ته راخلاص کړه لکه دربچه او دغه دروازه ډیرې وې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دغه کوچنی دروازې دې ټوله وتړل سي بیل دروازې څخه د ابوبکر. دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره ډیر لوی امتیاز وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذ په باره کې د شجوند او شی گزارې او معاملې وصیت او راهنمایي وکړه. دا دوهم وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذ سره په ښه معامله او ښه گزاره امر کوي. یو وار په حجۃ الوداع کې او اوس په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د شذ سره ښه او نرم معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیتونه او لارښوونې وي چې خپل امت او اصحابو ته کوله. پس له دغه خطبه ویلو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ولاړ. خلق د جهاد د پاره ځانونه تیارول چې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د لشکره سره یو ځای شي. اسامه رضی الله تعالی عنہ تر مدینه منوره د باندې اړولې دي. هر هغه څوک چې جهاد ته د تللو اراده لري هغه هلته ورځي او در رضی الله تعالی عنہ ته دا معلومه ده چې څو نفر د سره ځي. نو خلق ورتله او تر مدینه منوره د باندې سره جمع کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته حال ولېږي چې د بلقا و طرف ته حرکت وکړي. اسامه رضی الله تعالی عنہ هم د حرکت آمادګي ونیول. مګر دا یې خوښه و چې انتظار وکړي او پوسي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه خطبه وویل او کور ته ولاړی درد او مریضي زیات شو تر داسې اندازې چې بهوشي به پراتله. اسامه چې واورېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نور هم زیاته شوې ده نو ورته راغلی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېر درد او مریضي د تکلیف څخه خبرې نسوای کولای. نو به یو وار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به اسامه رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنہ پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته دعا او د مغفرت طلب کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد او تکلیف دغه اندازې ته رسیدلی وو چې خبرې هم نسوای کولای. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. تر رحلت څلور ورځې د مخه د پنځشنبه په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم درد زیات شو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اصحاب کرام د علیه الصلاة والسلام پر شاوخوا ناست و چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یو ورقه راوړي چې یو لیک در ولیکم چې تر هغه وروسته به نه خطاوځي او نه بلار در څخه ورکیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درد څخه په تکلیف دی. دته تکلیف مور کوي. زموږ سره کتاب الله سته او هغه زموږ د پاره کافی دی. په کور کې موجود خلقو په دغه موضوع کې اختلاف سره شروع کړي. څوک وايي قلم او کاغذ راوړي چې لیک راولیکي او څوک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کوي. څو په دغه باره کې نقاش او خبرې زیات شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د درد څخه په تکلیف نو یو فرمایل را څخه ولار سي. خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه ووته. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر مریض او په تکلیف وو خو بیا هم د ټول المنځو امامت په خپل کاوه. حتی دغه د پنځشنبه په ورځ چې تر رحلت څلور ورځې د مخه د ماښام د لمانځه امامت په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکړي او سوره المرسلات پکښ ووایه. خو ماخستان ته مریضي ډېره زیاته
او نور هم ضعیف شو تر داسې اندازې چې مسجد ته نسوای راوتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي د ماخوستن د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې آیا خلق المنز ادا کوي؟ موږ ویل یا رسول الله خلق په مسجد کې سره راټول دي او ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما ته د غسل یا اوداسه د پاره په یو لوښي کې اوبه کښېږدي. موږ هم اوبه ورته کښېښولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غسل وکړي. اوس غواړي چې په تکلیف او زحمت سره مسجد ته ولاړ شي، خو په دغه وخت کې بېهوشي پر راغله. لږ وخت وروسته بیا په ځان کې قوت حس کړي او بیا یې پوښتنه وکړه آیا خلق المنز ادا کوي؟ موږ ویل خلق ستا انتظار کوي. بیا یې فرمایل زما د غسل د پاره اوبه راته کښېږدي. موږ اوبه ورته کښېښولې. بیا یې غسل وکړي. بیا د وتلو په وخت کې بېهوشي پر راغله. 3 واره دغه غسل کول او دغه بېهوشي تکرار شوه. نو یې فرمایل چې ابو بکر امر کوي چې خلقو ته لمونځ ورکړي. ورونو څرنګه چې د لمانځو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه، یعنی خلقو ته همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ ورکاوه. هیڅ کله داسې نه و پیښه شوې چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی بل څوک و خلقو ته لمونځ ورکړي. بیل هغه حادثې څخه چې موږ د تبوک د بیرته راتلو په وخت کې درته بیان کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غیاب په سبب عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخسو او خلقو ته لمونځ ورکړي. بیل دغه ورځ او دغه حالت څخه د مسلمانانو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه. او اوس د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې بل څوک دې لمونځ ورکړي. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر دې وبېرېده کچيري د دې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای لمونځ ورکړي، خلق به پر بدفعلی ونیسي او په دې به نوی راځي چې دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای لمونځ ورکړي. مگر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه دلیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نسوي ویلای. نو په بل دلیل پسې وګرځیده او ویل یا رسول الله ابو بکر د نرم زړه خاوند دی، आवाज یې ضعیف دی، کوم وخت چې قران مجید وایي ژاړي د دغه ژړا په سبب شاید د قرائت څوک و نوري. نو بل څوک امر ک چې خلق ته لمونځ ورکړي. دا هغه ظاهري دلیل وو چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي. مگر د دې اصلي مقصد دا وو چې دې نه غوښته چې د دې پلار خلق پر بدفعلی ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دې دلیل واورېدی. بیا یې هم و فرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق ته لمونځ ورکړي. د هغه خپل اولنی امر تاکید یې وکړي. که څه هم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دلیل یې واورېدی خو هغه ته اعتبار ورنکړي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیا هغه خپل دلیل تکرار کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوهم وار د پاره د دې دلیل واورېدی او وی فرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق ته لمونځ ورکړي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه خپل دلیل دریم وار بیا ووایه. نه غواړي چې خلق د دې د پلار څخه ناراضه شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی. ولی ځکه که یو څوک دلیل وایي یو وار یې وایي، 2-3 واره د یو دلیل تکرارول او نوې شی هم نوې پکې موجود د بحث د آداب سره نه دی مناسب. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او وی فرمایل ان كن صواحب یوسف. دا حیله ده، هغه واقعي دلیل دا نه دی. د نن بل شی ستا چې هغه نه راته وایي. دا خو دې راته وویل او ما نه ومنل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووته او عبد الله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه یې ولیدي چې د حضرت سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ورور وو وهغه ته یې وویل یا عبد الله ورثه ابو بکر ته ووایه چې خلقو ته المنځ ورکړي. عبد الله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه راووتی ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې وخلق ته المنځ ورکړه. ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه چې د نرم زړه خاوند وو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل خلق ته المنځ ورکړه. هغه ویل یا ته د دې کار د پاره حقدار یې. نو ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د دغه ورځې د ماخوستن د لمانځه څخه شروع نور پاتل منځونه وخلق ته ورکول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې ټول ولس المنځونه ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه وخلق ته ورکړي دي چې یو د پنځشنبه د ماخوستن المنځ وو د جمعې شنبه او یک شنبه پنځه المنځونه او د دوشنبه د سهار المنځ چې ټوله ولس المنځونه کیږي. په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ضعیف وو او څو واره شدید دردونه ورته پیښ شوي دي. حتی ځینې وختونه به بهوشي پراتله وحی هم نسته لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې وحی د حجة الوداع څخه قطع شوی وي ورونو. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې په حجة الوداع کې د عرفات په ورځ چې د جمعې ورځ هم و په مازیګر کې دغه آیات شریف نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. او بیا په مینا او ایام تشریق کې سوره النصر نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نورز د مخه د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سوره البقره 201 نمبر آیات دی او فرمایي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني تاسو د هغې ورځې د عذاب څخه وبېرېږئ چې تاسو په هغه ورځ کې بیرته د الله جل جلاله و طرف ته بیول کېږئ او بیا به وهر چاته د هغه د عمل که خیر وي که شر بدله او جزا پوره ورکول سي او پر دوی به ظلم نه کیږي چې یا عذاب ورزیات کی یا ثواب ورلږ کی. نو دغه آیات شریف د ټوله قرآن مجید په نزول کې هغه آخرنی آیات شریف دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نورز د مخه نازل شوی دی. دغه آیات شریف تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر اوږده فکر کې غرق شو. فکر یې په چی کې کاوه خپل پخوانی یاداشتونه په فکر کې ورګرځوي د خپل یاداشتو فته تر نظر باسي. ورونو د غار حرا واقعات مو په یاد دي چې جبريل عليه السلام ورته ویل اقرا او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویل یا خدیجه د خوب وخت ولاړی. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غره ودرېدی او خلق یې و اسلام ته دعوت ول. هغه مو په یاد دي چې عقبه ابن ابي معيط د مړه اشکلمه راوړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجوې د سجدې په حالت کې ورکښولې. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طائف ته ولاړی او د هغه ځای د خلقو د طرفه په ډبرو وشتل کېدی او تر مبارکو پښو یې ویني بهېدې. هغه مو په یاد دي چې پر غرو مقرره ملائکه ورته راغله او ویل کستا خوشوي زبه د مکه پر اهل دغه دوه غرونه راکښې کاږم
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا زه صبر ورته کوم ممکن الله جل جلاله د دوی د ملاو څخه داسې څوک راوباسي چې د الله جل جلاله عبادت کوي. اسراء او معراج مو په یاد دي او هغه مو هم په یاد دي چې د مکې مکرمه په فتح کې د دوهم وار د پاره بیا د صفا پر غره ودرېدي او اهل مکې ته و فرمایل څه ګمان کوي چې زبنن ستاسي سره څه وکم؟ پر تاسي نن هیڅ ملامتیا نسته، ورځي تاسي آزاد یاست. د خندق د کندلو ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل مبارک اوجو خاوري چلولې او ټول بدن یې په خاورو کې پټ وو. د حنین ورځ مو په یاد ده چې یوازې د دشمن مخ ته ولاړ وو او ویل یې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. د احد ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه غار ته ورولوېدی او غاښونه یې مات سوه، ټول مبارک مخ یې په وینو لړلی وو. په دغه حال کې ابن قمعه ملعون راغلی او په توره یې وواهه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خول حلقې د علیه الصلاة والسلام د سر په هډوکو ننوتې او هلته بندې وې. کم وخت چې هغه حلقې راویستل سوې وینو فوارې وهلې او بیا ورته وویل سوه چې یا رسول الله شرا ورته وکړه او د علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه لعنت ویونکی نه یم رالیږل سوی بلکې زه د رحمت دپاره رالیږل سوی یم. او بیا یې لاسونه پورته کړه او ویل یې الهي زما قوم ته هدایت وکړه دوی نه پوهیږي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول تکلیفونه د دې دپاره قبلول چې زما او ستا نوم د جورج او تاراسنګ په عوض عبد الله او عبد الرحمن سي او د دوزخ په عوض جنت ته ولاړ سو. د شنبه یا د یک شنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې یو څه صحت او سپکتیا ولیده. نو د ماپښین د لمانځه پر وخت د دوه نفرو په مابین کې چې یو یې عباس او بل یې علي رضی الله تعالی عنهما و پر هغو یې تکیه کړې وه و مسجد ته راووتی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لمانځه ولاړ دی او خلقو ته لمونځ ورکوي. کم وخت چې دا حس کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی غوښته چې شاته سي. د خلقو امامت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکي او دی رضی الله تعالی عنه په سب کې ودرېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې متر شاکېږه او بیا یې وهغه دوه نفرو ته وویل چې ما د ابو بکر رضی الله تعالی عنه وڅنګ یا بغل ته کښېنوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و چپه طرف ته کښېنول سو. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه پسې اقتدا کړې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه تکبیرونه یې په خلقو اوریده. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یو ورځ د مخه چې د یک شنبه ورځ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مریان ټول آزاد کړه. 9 دیناره درلوده هغه خیرات کړه. خپل ځینې اسلحه و مسلمانانو ته په هدیه کې ورکړه. په دغه شپه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د سراغ د پاره تیل د خپل یوې همسایه څخه په استعاره یا په خواست وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ازغره د یو يهودي سره په 10 کاسه اوربشو ګروه. څو د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 12 ورځ چې د دوشنبه ورځ و راورسېده. د سهار د لمانځه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې قوت او صحت ولیدي. پر ځان یې تکلیف تیر کی او راولاړ سو. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې وو او د هغې رضی الله تعالی عنها خونه په مسجد نبوي پورې مشته و. د کور او مسجد په مابین کې دروازه و
او پرده پر زړېده. تر دغه دروازې بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت بل څوک نه راوته. خلقو په مسجد کې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې د سهار لمونځ کاوه. پر لمانځه ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او دغه پرده پورته کړه. ویل د چې مسلمانان په پوره خشوع لمونځ ادا کوي. په ډېر دقت یې و قرآن مجید ته غوږ نیولی دی. ویل د چې اسلام قائم او ثابت سو. دغه حال په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خوش او خوشاله سو. نو د خوشحالۍ څخه تبسم وکړي. هغه اصحاب کرام چې دلته د کور و طرف ته نږدې ولاړ و هغو د پردې ښورېده حس کړه. صبر یې نسوای کولای و هغه طرف ته یې وکتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی. اوس پس له 3 ورځې نه راوتلو څخه د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویني. اصحاب کرام تر اندازې زیات خوشاله سو. د مخه دوی په بیره او تشویش کې و او اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوتلی دی، ولاړ دی او خاندي. اصحاب کرام په منځ کې خطا وتل، قریب و چې لمونځ پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي سلام ورسره وکي او د حال پوښتنه یې وکي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته اشاره وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ. نو دوی هم پر لمانځه پاتې سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امامت ادا کاوه. چې نابو بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي. ځکه د خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو لپاره راووځي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو د خوشحالۍ په سبب لمونځ پریږدي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو. محترم ورونو، پات بحث به پراتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا